السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن راځو بلوم ایر ډراپ ته. تاسو کله بلوم ایر ډراپ حل کړی وي، دغه بلوم ایر ډراپ دی. نو تاسو به لومړی راشئ دلته او هم برخه ده. دې برخه کې تاسو ته هره ورځ ګیمونه درکوي. دا ګیمونه چې دي دغه به کوئ له دې ځایه، او دلته د فارمینګ شروع دی. او که چېرته بند و تاسو به سټارټ فارمینګ باندې کلیک وکړئ او دا به پیل شي. بله برخه چې ده دلته ایرنینګ دی، ایرن. نو په دې برخه کې تاسو ته ځینې اپشن درکوي، هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ او ځینې ویډیوګان د هغه چې وګورئ. هغې نه وروسته بیا تاسو ته دلته کلایم باندې کلیک وکړئ. کلایم درکوي، ما اوس کلایم کړی دی 250 بلوم درکوي. هغه نه دلته ډېرې وظیفې درکوي او دغه دی کنیکټ والټ. کله چې تاسو والټ سره کنیکټ شئ نو دلته بیا په کلایم باندې کلیک وکړئ. تاسو ته خپلې هغه څومره کوینونه چې دي هغه درکوي. دلته سوشل میډیا دی، نو تاسو چې څومره سوشل میډیا هغه باندې سټارټ کوئ، هغه سره کنیکټ کېږئ، په هغه باندې هم تاسو ته خپل کوینونه درکوي. دلته انسټاګرام دی او ما انسټاګرام نه دی فعال کړی، نو ما دلته سی او چې دی بیا هم په دې انسټاګرام باندې مې کلیک وکړ، بیا هم ماته نوي پوینټ راکوي. دا دی ماته راورسېدلی او داسې په هر یو باندې کلیک کوئ او بیا ترې ووځئ. هغه نه وروسته تاسو ته په هغې باندې کوین درکوي او دغه د ایکس اکاونټ دی. نو دا ما فعال کړی نه دی، خو نه پوهېږم چې په دې باندې به ماته کوم دا دی. که تاسو فعاله هم نه وي بیا په هغې باندې تاسو ته کوینونه درکوي. نو دا کلایم کړئ، ستاسو اکاونټ ته به اضافه کېږي. دا ټول همدغسې سټارټ کوئ او بیا په هغې باندې تاسو ته کوین درکوي. بل اکاډمي ده او په دې برخه کې نو دغه ډېر ټول پورته برخه کې څومره اپشنونه چې دي په هغې باندې کلیک کوئ او تاسو ته به یې هغه مطابق کوینونه درکوي. فرینډز دی، راځو فرینډ ته. دلته که تاسو یو ملګری دعوت کړئ نو دغه لینک ورته ولیږئ، یا کاپي لینک باندې کلیک وکړئ او بیا یې ورته ولیږئ. نو دغه د لاره هم تاسو ته خپل هغه څومره ګټې چې وي هغه درکوي. او دا والټ ته دلته به تاسو والټ ورسره کانیکټ کړئ. ما ټون والټ چې دی هغه کانیکټ کړی دی او دلته په کانیکټ باندې کلیک وکړئ. ما خو اوس کانیکټ کړی دی. نو دا د بلوم نیټورک په اړه معلومات، دا د بلوم ایر ډراپ معلومات دي چې تاسو د هغې د لارې کوین ګټلی شئ. نو دا یو ډېر غوره پروجیکټ دی، کوشش وکړئ چې میس یې نه کړئ.